دا د خپل ژوند یو معمول جوړ کړي چې کلم زد امام الانبیاء نوم اورم نو شوق سره بوام صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تو فرمایل وی ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، اور طول ورځو کې غوره ورځ د جمعې دا په ټولو ورځو کې غوره ورځ ده. دی ولی غوره ده؟ فیه خلق آدم، په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی. وفیه قبض، او په دې آدم علیه السلام د دنیا نم تلی دی. زمون بابا آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شوی دی او بیا د جمعې په ورځ زمون بابا د دنیا نم تلی دی. او وفیه النفخه، کله چې دا نظام ورانیږي دا هر څه درهم برهم کیږي، دا شپېلې وهل کیږي، نو دا به ورځ د جمعې ښه داسې یوه جمعه به وي نو چې دا نظام به ورانیږي. وفیه الصاعقه، او چې کله په خلقو بیهوشي راځي نو به ورځ د جمعې. نو دوه کاره پکې شوي دي او دوه به پکې کیږي، دوه پاتې دي. یو به شپېلې کې پوکې وهي نو ورځ د جمعې به، او بیا چې خلق بیهوشه کیږي نو به ورځ د جمعې. دا ډیره اهم ورځ ده، ورځ د جمعې. نو په دې کې به څه کار کوو چې دومره اهم ورځ ده؟ چکرونه به پکې ځو، منځونه به پکې پرېږدو، او چوټي به کوو. د چوټۍ مطلب دا دی چې الله به نه یادو، دا د چکرو ورځ ده او دا د پروګرامونو ورځ ده، د جمعې ورځ نه. نبی علیہ السلام فرمائی فاکثروا علی من الصلاة فیه، په دې ورځ د ټولو نه زیات عمل چې کوئ نو هغه په ما درود شریف سیوا وایي. فاکثروا علی من الصلاة فیه، په دې ورځ په ما درود شریف ډیر زیات وایي. وی فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو درود په ما باندې پیش کیږي. د ځمکه کې ملائک مقرر دي، هغه د دې ځای نه زما او ستا درود وړي او په امام الانبیاء باندې پیش کوي. ښه په دې ځمکه ملائک مقرر دي. د جمعې په ورځ ډیر درود شریف وایي. دا ملائک وړي او هلته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پیش کوي. دا زمون د نبی علیہ السلام سره یو ربط دی او په دې ځان پوه کې علما وایي درود شریف چې دی دا مقبول عمل دی، په دې کې رد نشته، په دې کې واپسی نشته. نو هر عمل کې دوه احتمالي چې دا مردود دی یا مقبول دی. او علما وایي درود شریف کې مردود نشته. ښه دا چې څوک کوم وایي او په کم ټیمې مې وي او کمې ژبې مې وي، بس دا یو مقبول عمل دی د الله په نزد. نو جبی په درود شریف باندې لوندې ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مونږ به ولې د هغه نوم نه لو، ولې به هغه سره صلی الله علیه وسلم نه وایو؟ نبی علیہ السلام فرمای انا سید ولد آدم، زبا د قیامت په ورځ د ټول بنی آدم سردار زیم. انا سید ولد آدم یوم القیامه، قیامت په ورځ به پته ولګي چې زه د ټول بنی آدم سردار زیم. دا سرداری به ظاهر شي. واول من ينشق عنه القبر، او کله چې قبرونه کولاویږي نو د ټولو نړومبې به زما قبر کولاویږي. ټولو نړومبې به د قبر نم زرا پاسم، ټولو نړومبې به امام الانبیاء د قبر نه راپاسي. بیا به ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دو یارانی په ځمکه او دو وزیرانی په اسمان کې. ځمکه کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، او اسمان کې جبرئیل امین او میکائیل، دا دو وزیران می اسمان کې دي، دو می ځمکه کې. بیا به دې دواړه ما سره راپاسي او بیا به د جنت البقیع مړي راپاسي. نو د ټولو نړومبې به د قبر نه وي زه راپاسم. خو و اول شافع، د ټولو نړومبې به د قیامت په ورځ سفارش هم زه کوم. نبی علیہ السلام فرمایي و اول شافع
हाफिज ब सफारिश की, आलिम बकी, शहीद बकी, हाजी से बकी, हुआ अव्वलु शाफिइन। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द टूल नडुम्बे ब सफारिश ज़कोम प मैदान महशर औ बल व अव्वलु मुशफ़्फ़इन औ द टूल नडुम्बे बहम जमा सफारिश कबली। सफारिश बम डुम्बे को मौ कबली गी बम जमा सफारिश।